نوفی الیہم اعمالهم فیہا کدے کم منس کئی یا کم نکی کئی یا کم روجنی سی یا ما رضا کئی او زما عبادت کئی خویر مقصد تے زما رضا و خیرت نی دنیای نو دل داغ عمل اجرم پا دنیا کی ورکو داغ منزو داغ دسو داغ روجی اجرم پا دنیا کی ورکوم خ پیسہ ورکوم خ دولت ورکوم وهم فیہا لا یبخسون پوٹی کمی بنی بکی او چه خیرت تلال شینو چه کم عمل دلتا دا دنیا و دا دولت تا پارا کرده دے التبا بیا اسمنی خالی عمل نام بلاس کے بلاوی گی رونو دنیا نا بغیرم دا انسان جنتی ریگی بے شکا لکه دنیا کې چې سړی اوسېږي ډوډۍ غواړي خېټه د انسان سره بچی د هغې له به پیسه پیدا کوي کور به ځان له جوړوي پټۍ به ځان لالي دکانداري به کوي نوکري به کوي زمینداري به کوي خامخا دی به څه ناسه د دنیا یو عمل به کوي بې د هغې نه کار نه کېږي دنیا بې دې نه چلیږي نه دنیا خود اسباب زید که یو سړی یو ګټ کې ناستی یو کینې او خپل عبادت کوي هم زمونږ په الله یقین دی چې الله به روزي ورکوي لیکن دنیا د سبب زید دی به خامخا ځان له څه ناسه لاس او خپې وی خو الله به نه رهی ګورې اخرت به نه رهی بلکې یو سړی که ځان له عبادت کوي او بالکل دنیا ته نظر نه کوي دام د الله نه دی خوښه دنیا وګټه حج به پکې وکې دنیا وګټه زکات به ورکې بل فقیر لا دنیا وګټه جمعات به جوړ کې دنیا وګټه چې د خپلو بچو له دې روزي ورکړه دې کې دې ثواب دی خو آخرت به غواړې منهم من یرید الدنیا منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وما له فی الآخرة من خلاق باید سړی وي یا الله دنیا راکې خدای نه سوال کوي یا اللہ دنیا راکے یا اللہ پیسے راکے ور بکم خو آخرت کے بیسم نی منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار اللہ دنیا راکے وخیرتم راکے او بیا دا جہنم دا اورا من بچ کے اللہ وی دے خلق لبد پورا اجر و ثواب ورکو نو دنیا بام گٹی خو اللہ بنے رہے دنیا کے گٹ وٹ او تجارت دا حلال کوا کسب حلال عبادت تے پر عبادت نوٹونو باندیم لکلی دی کسب حلال بعینه یقینا عبادت تے خو آخرت واللہ ونی رے اللہ و رسول او کتاو پسے واغشت پیسے پسے یو عام رواج دنن سبا اگا دا سود رواج دا سود خلق دا پیسے دا پارا لگیا دا سودو نکای عام معمول نل جوڑ شوے دے پیسہ کے وسری پا بینک کی دی پی سود لی دی دا پارے بینک کی دی چی دا پی سود علم منافع ورتوی انٹرسٹ ورتوی بلنم ورتوی بلنم ورتوی خو بینک کی دی او میاش پا میاش یا دو میاش دی یا درے میاش دی پس ورزی او دا غین آغا خپل سود را لی وی پیسہ میں پا پیسہ دا او تنخواہ میں چالو دا لس لکا دی او شل لکا دی او پینزل لکا دی بینک خود دی میاش پا میاش ورزی او درے در او لس در او شل در را لی دا دا سے تگانی لکا دا زما تنخواہ دا و پیسہ میں پا پیسہ را دا سود دے بعض خلق بل انسان لے پیسہ ورکی پا سود یرا دا لک روپے در کوم و میاش پس بمالا یو لک و شل در روپے راکے دا دو لک و درے لک در کوم خو میاش پس بمالا دی پس شل در راکے اکا میاش پورا شی او نی نو سود در سود بیا کئی اس باو پس لز در نورم راکے دا سود دی سود عربے کی ربا ورتوی اس دا سود متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقال وهم سواء کم سڑی چی بل سود ورکی دا بل نے اخلی کم پکی لکن کے دے کم پکی گواہ دے دا ټول پا گناہ کے برابر دی او گناہ سے گناہ دا دا سی گناہ نہ دا چی دل با اللہ یو کال جہنم ورکی یو دو کال جہنم با ورکی نا نبی علیہ السلام فرمائی لعن اللہ پا دے خلق دے دا رب العالمین لعنت نازل شی خیرے ورتکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سود دیر خطرناک گناہ دا دیر خطرناکا یو لوی بزرگ تیر شوی دے حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ
په دې بزرګانو کې لوی بزرګ دی او د دې طریقې قادریه او د نقشبندیه په دې پیرانو په دې بزرګانو کې په سلسله کې یو لوی سړی یو ولی الله د زمانه یو عالم یو نیک انسان تیر شوی دی. ابتدائی حالات داغه لیکي چې دې سود خورو، سودونه به کول، بلا دولت او د مال خاوندو. خود دا یو فیصله خځه سره کړې و چې خځه خپل کم مالم دې دا به نه خورو، چې کم سود دې ابا پزانم لګو په بچو بم لګو، ډوړای به د سود خوړه او که هغه نیټه له خپل پیسې راکړي خپخه کنینو بیا به هغه سود زیاتېږي. جی بس مجبوری ده نو، اون خلک دې ته مجبوری وایي. جی مجبوری ده نو څه مجبوری ده؟ مستی مکوه کنه، مجبوری ده کمې ده؟ مستی مکوه، په خپل نفقه چې الله کوم درکړي ده په هغې خپله ګزاره کوه، اس مجبوری نشته. دا چل به ده یو له سود بل له په سود بل له په سود بل له په سود. کور ته یو ځل راغې او ته یقین وکوئ چې په لاره به ته په لاره نو دا سړی چې دا څوک سود کوي او سود خوري د خلکو هم ګوره ډېر بدي شي. هر سړی وایي چې یاره دا 3 لکه روپۍ دې ما له قرض حسنه ولې نه راکوي چې قرض یې راکړي، چې دا 3 لکه روپۍ راکړه او ما منه پکې میاشت پس 20 زره زیاتې غواړي. دا خو سخت ظلم کوي. خلک وایي لکه ډېر لوی ظالم دی دا پلان کوي، سود خور دی. نو چې په لاره به روان دا ماشومانو به یو بل ته ویل لکه هغه دی هغه سود خور را روان دی. نو دی یو ځل په لاره باندې روان دی، نه ماشومان لوبې کوي، نه یو بل ته وایي هغه سود خور را روان دی. ده واورېدل، ځان یې پرې ناغرضه کړ. بل ورته وایي دې خوا شه دې مړه هسې نه دله سوري لاندې نه شي، که د ده سوری در باندې ولګېده نو ګورې دا هم د الله قهر او غضب دی. دا خبرې واورېدې چې کور ته راغې ښځې ته وایي ډوډۍ، او دا سودخور ډېر کنجوسه مي، د ده خوراک په کور کې بغیر د دال او د کچالانو نه بل څه ني. وختي د ده او د بچو ټول په کچالانو زیړي. د خدای شان دی، بل شی په خدای نه خوري. پیسه ډېره ده، بینک په ډکي، ځمکې به کارخانې به دکانونه به، خدا الله شان دی زیړ لاون او زیړ کچالو دا به خوراکي، بل شی به خوراک نه. تی وخت کو ته ګوره تک زیړ به زیړ. چې راغې کور ته خوراک ته شته ودې کنجوسه ښځه ورته وایي تا راوړې څه دي؟ بلا پیسه ده بدبختانو، په ما دې بنده کړې ده، په ځان دې بنده کړې ده، او دا دې لازمه کړې ده چې د سود پیسې به خورو. نو بس سره وړو د سود ماس اسم نشته، نغدې پیسې پرتې دي په هغې نه راوړې، سود ته خبرې بندې کړې، چا هم د سود پیسه نه ده راوړې. وایي ښه ودرېږه صبر وکړه. لاړ یو سړي پسې چې پچې سود پورې دی راوړه ماله شابه یې نشته، خشاک را کول، هغه نه پڼ خشاک راوړه. بل له ورغې د هغه نه سودا راوړه، بل له ورغې د هغه نه بل شی راوړه، غوښه یې باندې کړه. هسې وی چې نشته، دا شته که نشته، یو پیسه مو نه لګېده په سود باندې د خلکو نه، په هغه سود کې دا د غوښه هم راوړه، غوړي هم رالله، خشاک هم راغی، شابه غوښه پخه کړه. یې غوښه یې باندې کړه، سمسۍ پکې وواله، غوړي مړي پکې ور واچول. ښځه خاوند ناستې، سوالګرې راغی، دروازې ته ودرېده، خیر راوړی خدای مو بخه. خامخا دا سوالګري ګرځي په دې دنیا کې، نو خیر راوړی الله مو بخه. ښځه پاڅېده، ورېږه څه کوې؟ دې سوالګري نه کاسه رالمه، دا غوښه وپخ شوي چې لږ غوندې یو شی وله ورکړم، لرې شوې کښېنه، موږ دې سوالګرو له خو نه راپخ کړی. هغه له اواز ورکړه ځه چې د بل ځای غواړه، مونږ کره هېڅ هم نشته. دا مسله واورئ، سوال چې یو سړی در نه وکړي او د الله په نوم در نه وغواړي. بعضې خلک د الله نوم درته واسطه کړي، د خدای په نوم یو شی راکړه ورکوله. او که څه د سره ني نو قرآن حکیم کې الله فرمایي نبی علیه السلام ته اما السائل فلا تنهر، سوالګرې به رټې نه. بعضې خلک سوالګرې رټي، دا غټ وجود دی نیولی دی، مړه ځان له کسب کوه، ځان له ګټه کوه، سوالګرې به رټې نه، غصه به ورته نه کوې. که څه د سره وولی ورکه، که څه د سره نو یا د سره دی او نه ورکې، زره سره دی او نه ورکې. مثلا ځکه بعضې د سوال د عادتمند خلک هم وي، ګورې نه وي دا کسبي. او نن سبا خو الله دې رحم وکړي، خو په دې ښاریو کې عموما زنانه ګرځي او سوال کوي، او ماشومان یې په غېږ کې نیولي، او داسې زنانه په ښاریو کې سوال کوي چې د هغې مقصد بل یو سوال یې بانه کړی او ګرځي. ګورې دا هم شته،
پیغلې جنکۍ به د لاس نه به دې نیسي لستوڼي نه پرېږدي دې نه چې مال یو شی راکړه. کاروباري سوالګر ورته وایي. سوال هم ګوره ډېره لویه ګناه ده، انتهایي لویه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی راغی پیغمبر علیه السلام مبارک ته، وی د الله رسوله سوال یې ته وکړه ماله څه شی راکړه. نبی علیه السلام مبارک ډېر هوښیار و. وی کور درته څه دي؟ وی جي یو راکړه یو زوړ څادر دی، کند ورته مونږ وایو، دا زړه شړی زوړ څادر، یو زیم او یو مې ښځه ده او یو څادر دی. هغه څادر ځان ته په ځمکه واچو، زه او ښځه مې پیسملو د پاسې په دان راړوم، نو دقه یو څادر، یو د لرګي یو جام دی، بس دغه یو څادر او د لرګي جام دی په ټول کور کې، نور اسم نشته. ورشه دواړه راوړه. هغه لاړه هغه دواړه یې راوړل. د نبي علیه السلام مبارک حکم، حضور پاک مبارک دواړه داسې ونیول. وی دا څوک من یشتریهما بدرهمین، څوک به دا په 1 روپۍ والی. یو صحابي فرمایي زما په 1 روپۍ شو. نبی علیہ السلام او فرمایل من یزید علی درهم، څوک به درهم نه زیات ورکړي. 1 روپۍ نه زیات څوک ورکړي مونږ چې بولی ورته وایو، دا بولی دا نبی هم په خپله کړې ده. څوک درهم نه زیات ورکړي. بل صحابي وي زما په 2 روپۍ شو. 2 نه زیات څوک اخلي چې هغه ګناه کوي، ها دا ستا په 2 روپۍ شو. هغه د لرګي کاسه او هغه زوړ څادر کن هغه په هغه صحابي په 2 روپۍ خرڅ کړل. د مالک ته وایي دا چې څوک سوالګر و، وی لاړ شه او په دې باندې بازار کې تبر والا مال راوړه یا ترخز والا مال راوړه. هغه لاړ بازار ته په هغې باندې او په نیم باندې یعنی په نیمو پیسو تبر والا او نیمو باندې کور ښځې له خوراک والا. هغه لاړ په هغه 1 روپۍ باندې خپلې بیبي له خوراک واغېشته او په هغه 1 روپۍ باندې تبر واغېشته. وی یو څه دا خوراک د ښځې ته کېنه او ته راځه. خوراک یوړو بیبي ته کېښود، دی راغی. حدیث پاک کې راځي چې نبی علیہ السلام مبارک ورته په خپل لاس په هغه تبر کې لرګی واچو. ځکه خو د اوسپنې تبر یې لرګی پکې اچوي. نو زه طالبانو ته وایم چې رسول الله مبارک په کوم تبر کې په خپلو لاسو مبارکو لرګی واچوي نو هغې کې به برکت ولې نه وی. زه لاړ شه چې د 15 ورځې یوه هفته دې ونه وینم، شابه ځه لرګي په ځنګل کې خشاک کوه، هغه راوړه او دلته خرڅوه چې دې ونه وینم. ځه هغه صاحبه تبر واغېشته او هغه عمل یې شروع کړ. ته به خشاک به یې کوه راوړه به یې بازار کې به یې خرڅو، بیا به ته بیا به یې خشاک کوه راوړه به یې بازار کې به یې خرڅو. هغه موده چې راغی نبي علیه السلام نه راغی، د الله رسوله ما خو دومره پیسې ګټلې دي. وی لاړ شه اوس ښځې له څادرم والا، جامې م والا، ډوډۍ م والا، لوښي م والا، همدقه عمل چې دا کوم مې راته ښوړی دی همدا عمل کوه. سوال ګورې وی ډېره خطرناکه ده. سوال څه شی دی؟ نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې څوک په دنیا کې سوالګري وي د قیامت په ورځ به د هغه په مخ باندې غوښه ني او اډوکې به پرې ځلیږي. غوښه به ني، تش اډوکې به یي. که چا لږ سوال کړي نو په دې مخ به یې داغونه یي، که چا د هغې نه زیات کړي نو ډېر زخمونه به یي، که چا د هغې نه زیات کړي بلکل غوښه به پرې نه. او د قیامت میدان کې دقسې ذلیل او رسوا به ولاړي. سوال دومره خطرناکه ګناه ده. عرفات میدان کې یو سړی راغی او سوال یې کو، خدای مو بخه خیر راوړی. هر قسمه خلک د عرفات په میدان کې سوال یې کو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورمنډه کړه، په دوره باندې یو څو غزاره وو. ها په داسې میدان کې ته د الله نه ما سوا د بل چا نه سوال کوې؟ دا میدان ته خو ګوره. سوالګرې رټلې نه دي، خو هغه له زورنه ورکوله چې اخر په داسې میدان کې چې د عرفات میدان دی، دا خو د هغه میدان دی چې د الله نه به پکې غواړې. نو په داسې میدان کې هم ته الله پرېږدی او د الله نه ما سوا د مخلوق نه سوالونه کوې. سوال ډېره خطرناکه ګناه ده. ګورئ نو دا چې کوم عادتمند سوالګري دي د لاس نه به دې نیسي، پرېږدي دې نه. زنانه دي صاحب، بلکې ما اورېدلي چې بعضې پکې د قصده دی لاس او د خپې ته پلستر اچولي او ځای په ځای ناست دي. دا څومره د شرم خبره ده، څومره د بېعزتۍ خبره ده. غټې غټې ښځې به او کاغذونه به یې رایستې، اسپتال کې مې زوینا جوړه دی، د قصده به وایي دا ماشومان مې یتیمانان دي. بدبخت نو ولې وله بې ځایه پلار وجنئ او چېته پردي ماشومان یې رانیولي او ګرځئ به. بلکې داسې هم شته، الله دې مو ساتي،
داسې خلک هم شته ما ته پته ده چې هغوی دا ماشومان تختی دا واړه دی له لاسونه او خپې ماتې کي دا وله کاږه کي او بیا دوبۍ ته او لندن ته او نورو ملکونو ته سپلی کوي او په دې فوټپاتونو باندې غورځولو پیسې پې ګټي دا ځان له مستقل کاروبار دی لاس وله کوک کې را ماتې کي خپه وله کاږه کې ماتې کي په یو بل یې خرڅ کي او دوبۍ کې کینولي او صاحب په یو په ځای کینولي او سړی ورته شاته پټ ولاړ او په هغې سوالونه کوي یاره خو حکومت د سعودي عرب دی هلته د حج په دې موسم کې بعضې خلک سوال کوي دا سوډان والا یو عموما دا تور تور دا واړه واړه دا تور تور خلک چا لاس کوږي رپی یې چا خپکه گئی خو چې د هغه د سعودي پولیس پې راشي هغه سپینه جامه کې وینیسي مجال شته که څوک اخلاص کې بیا مونږ به لمونځ کوو په دریم چت کې او یو زنانه وه او سوال یې کوو سپینو جامو کې پولیس ناست و پې راپاڅېدل او کلک یې ونیو یو کسو زنانې ونیوه هغه زنانه چغې جوړې کړې او ملګري نورو ما ملګري موله رالل زمونږ هم پې رحم راغی مونږ مسافره ده هغه پولیس والا ته مو وویل چې یاره داسې کار ده چې خیر دی او بیا به نه کوي او پرېږې ده او مونږ ته هم غوسه شو بس زر یې هغه وارلس راویست او په هغې باندې اطلاع ورکړه چې م کتل 105 پولیس وله رالل بس کلک یې ونیوه بویه تله ما بیا تپوس وکړم دې سره څه کوي بس دا اوس جست به کښېني او خپل ملک ته به ولېږي چې ځای خپل وطن دلته چې څه م خوښی کوې دلته به سوالونه نه کوې سوال ډېره خطرناکه ګناه ده نبي علیه السلام فرمایي ید علیا اوچت لاس د ید سفلا د لاندې لاس نه بهتر دی چاته لاس مه نیسه لاس اوچت که بل له ورکړه وکړه نو دا چې کوم چې عادتمن سوالګري دي که نه او تا ته پته ده چې د ده دا کاروبار دی بلکل زه یم چې وله ټکه ورنه کې د هغه سره په هغه سوال امداد دی مه ورکوه خو رټی مه ځکه قرآن حکیم کې صفا راغلي دي چې ګورې سوالګرې به رټې نه رټه مه خبرې ورته که نصیحت ورته کوې وکوه ته خو رټی مه او دا چې کم سوالګري دي چې دا د دوی کاروبار ته جوړ کړی دی چې یو پیسه یو ټکه وله ورنه کوې بلکل وله مه ورکوه بعضې خلک دې مدرسو له چندې غواړي یا جومات له غواړي دا سوال کې نه راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جهاد په موقع باندې فرمایلی دا خو یو خاص سړي ته لاس نه نیسي چې شا به ماله پیسې راکړه دا خو وایي چې وروره جومات جوړومه که څوک مسلمانان په دې جومات کې امداد کوي د جومات سره تعاون وکړي نو بعضې خلک د زړه نه غواړي چې د جومات سره امداد وکړم خو موقع ورته ني تا ورته موقع ور یاده کړه مدرسه ده جوړه ده هغې کې د لنګر ضرورت دی هغې کې د استادانو تنخوا ضرورت دی په هغې خو ټول لوی دین چلیږي په دغه چنده که دغه چنده بنده شي مدرسه بنده شو ستا ټول دین بند شو نه بلې د قرآن خدمت وشي نه بلې د حدیثو خدمت وشي نه بلې د نورو کتابونو خدمت وشي لکه دغه استادان هم خامخا بچي دي ډوډۍ غواړي دغه ماشومان طالبان دي هغې ډوډۍ غواړي کتابونه غواړي مدرسه کې درۍ غواړي پکې غواړي بجلي غواړي دا په هغه سوال کې نه راځي چې هغه کم د خلکو نه ته لاس نیسې او ځان له دې پیسې راغونډ دغه کې نه راځي ها خو یو شی دی که جومات له چنده غواړي یا مدرسې له د ذلت په نوم به ګورې هغې کې هم نه غواړي بعضې خلک هغه چندې د ګناه چندې کوي درته ښیم د ګناه څنګه لوډ سپیکر باندې به سوزکي باندې به لوډ سپیکر وتړي یو کس به مخکې ناستي 4-5 ماشومان به په دې بازار ګرځي نعت به وی او تلاوت به کوي او خدای مو بخښه شا به چنده ورکړي او پلانکي ځای کې مدرسه ده که د هغې مدرسې تاسو معلومات وکړل نو هغه مدرسه ګورې اسم ني ټول دروغي ګپ شپي چې صحیح مدرسه یو د دین خدمت پکې کوي نو به چرته هم داسې ونه کړي چې لوډ سپیکر به په سوزکي وتړی او کوڅو کې به ګرځي او چغې به وایي او لویه ګناه ده ولې ګناه ده دا سوزکي د ورځې څومره پیسې ته اخلي نن سبا سوزکي چې سار په مخه کې تر ماښامه پورې مازدیګره پورې ګرځی خامخا 200 روپۍ به تېلي دغه ماشومان چې دا په کوڅو کې ګرځئ نو 50 خو به خامخا یو کس ته ورکوي که نه نو 600 ته د سوزکي واغېشتې 50 یو ماشوم واغېشتې 50 بل ماشوم واغېشتې 200 شوې ډوډۍ به څونه خوري 100 روپو خو به ډوډۍ هم خوري 800 شوې دې به څونه پیسې ګټي دې 1000 روپۍ مثلا نو ګټي ځه چې 0 ګټي نو 800 ته خوا لاړې 200 پاتې شوې دا چې کم چغې وایي دغه چغو والا دا بړوا دی به سالي دی خو هم هسې چغې نه وایي دغه بړوا په هغه 200 کې نیمه د هغې دا درته صفا خبره کوم نو 1000 روپۍ د قوم نه غونډې کړې د مدرسې او د جومات په نوم 100 روپۍ جومات ته لاړې او دا 900 ډب ته پرېوتې هغه سلم کله چې څوک جومات له سوزکۍ ګرځئ که د هغه نه زیاتې شي
دا انتهایی ظلم او زیاتې دی. دغه چنده ګناه ده بالکل قطعا د دې خلاف چې دا په کوڅه په کوڅه او بازار په بازار د دین پوره سپکاوی دی. اخر دا اغیار دا نور دینونو والا عیسائی یهودی دا به څه وایي چې د اسلام دونه سپک شو. دا مسلمان دومره ذلیله دی چې د خپل جومات لپاره د خټو په جومات کې اوسېږه که نه، په خپله محله کې دننه چنده وکړه، د خټو جومات ځان له جوړ کړه، د خټو مدرسه کې سبق وایا، نشي کولی پرېږده بلا مدرسې نورې شته. لیکن داسې مه کوه د ذلت چنده به قطعا نه کوې، دا ښه خبره نه ده. کوڅه په کوڅه او جومات په جومات سوالونه کول دا بالکل غلطه خبره ده. دا ښه خبره نه ده. تا ته پته چې یو مسلمان سړی دی د چنده ورکوي، ښه سړی دی، هر چا له ورکوي، ته ورله چې زما مدرسه ده وروره که څه امداد ورسره کولی چې ما سره نه ده ما مدرسې سره، دا بیا خیر دی، دا څه بده خبره نه ده. خو د تذلیل او د ذلت چندې کول دې کې سخته ګناه ده. خبل هم درته وویم زمونږ د طالبان د وظیفې چې غواړي په دې جوماتونو کې دا مغه حرام سوال نه دی. وظیفه غواړي دا خو وروره ته وایې چې زه ډوډۍ در کوم، د محلې خلک وایي چې زه در کوم، خو یا به ماشوم وینه چې دلی در وړي یا هر وخت جومات ته وړل ګراني. نو بس د دغه طالبانو او دغه قوم دا خپل منځ کې یو خبره وي چې راشي نو هغې پرې پوه وي، که په خولې هم نه وي نو هغې پرې پوه وي چې زه خو ډوډۍ د جوارو غرمه او ماښام ورکوم یا نیمه ورکوم، ما څه ماشومان به یا وي یا بني یا به یې در وړي یا نه، نو ته یو خپل طالب را لېږئ او ماشومه به یې در وړي. دا د خلک په خپله ورکوي، خو صرف هغه ماشوم یې د غونډولو دپاره ګرځي، دام خیر دی. خو عام سوال کول زنانه، ماشومان، لوی کاروبار قطعا چې وله ورنه کوي، د هغې سره په هغه سوال کې امداد دی، خو رټې به نه. نو سوال کول دا ښه خبره نه ده، دا ګناه ده، ګناه. سوال به نه کوې. نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه سوالګرې راغې او حبیب اجمي په کور کې ناست ده ول آواز ورکړ خیر راوړی خدای مو بخه زه مړه وی زمونږ تاله دا غوښه پخ کړې ډوډۍ پخ کړې ده زه خپل کار کوه اسم نشته. هغه رخصت کړه چې ښځه ورله غوښه و پخ شوي راواله چې ورله کاسه یې یوړله او سمسه یې وردن نه کړله او خورۍ یې راوچته کړه هغه ټوله سره وینه ده، سره وینه ده. یا سړی ته راشه دا کټوۍ خو مونږ باندې کړې وه، سړی دا ښځې دا غوښه به پوره نی اینځلې نه نه غوښه اینځلې نه ته راشه وګوره چې سمسه یې راوچته کړه ټینګه وینه مکمل چې څومره هغه خوروا وه هغه ټوله وینه وه. ای کنجوسه ښځه ورته وایي بې خونده ظالمه سوالګري له دې خپل حق ورنه کړه، پروردګار رب العالمین درته هغه خوروا په وینه باندې بدله کړه. او ګوره نبی علیہ السلام مبارک زمانې ته مو ګوره حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته تشریف راوړو، بی بی مبارکې ته فرمایي د خوراک څه شته؟ ویاو لږه غوندې غوښه یو ګاونډی راوړې ده او ما ستا دپاره په تاخ کې ایښودې ده چې تاسو راشئ ځکه نبي علیه السلام په کور کې خو به اور هم نه بلېده، کله به خوراک و کله به نو ما هغه غوښه په دې تاخچه کې ستاسو دپاره صاحب سنبال ایښودې ده، ورېږه هغه دله رالم چې هغه وخورئ. ام المؤمنین د مسلمانانو مور بیبي چې کله ورله تاخچې ته یې ګوتې کړې نو غوښه نشته، چې ویې کتل د غوښې په دې سپینه بکره پرته ده، کاڼې پروت دی. حضور پاک مبارک لراله وی ما خو صاحب دلته غوښه ایښودې وه، اوس هغه غوښه نشته او د هغې په دې دغه سپینه بکره کاڼې پروت دی. وی دا ولې څه چل خو به دې نه کړې؟ وی صاحب یو سوالګرې راغلی و، هغه آواز وکړه چې خیر راوړی خدای مو بخه، مونږ کره کور څه نو دغه غوښه وه. وی ما دې هلکې وی چې که دا دې سوالګري له ورکړم نو نبي علیه السلام مبارک به څه خوري، ګوره ځان له نه چې زه به څه خورم، صرف د نبي علیه السلام د خاطره چې که دا غوښه د دې سوالګري له ورکړم نبي علیه السلام مبارک له مې ایښودې ده. وی ما هغه سوالګري ته ووایي چې تا باندې د الله رحم وکړي. هغه آواز وکړه څه شی راوړی چې الله د باندې رحم وکړي. ما آواز ورکړه چې په تا د الله رحم وکړي. ګوره دعا یې ورته وکړه، نه یې رټلې دی نه یې ورته سپکه خبره کړې ده او غوښه یې وله ور نه کړه په دې خیال باندې چې نبي علیه السلام مبارک له به وساتم. حضور پاک مبارک فرمایي چې ګوره سوالګري له دې خپل حق ورنه کړه نو پروردګار د هغه غوښه په کاڼي باندې بدله کړه. هلته خدای وښوله سوالګري له خپل حق ورکوه، ما له به دې نه ایښودې خو سوالګري له به دې خپل حق ورکړو، دا د هغه حق و چې سوال د الله نوم یې واخېسته او شی د نه وغوښته. زه اکثر طالبانو ته وایم داسې صورت حال دی چې مونږ نه هم خلک سوالونه کوي، نو زمونږ مال په کاڼو نه بدلېږي، مونږ هغه غوښه خورو خوړه راله د کاڼي خوکي که نه، داسې ده که نه ده؟
هغې ته خو یې په تاخ کې وښوله چې دغه غوښه په کاڼې شو، په هغې خو خدای هغه نه خوړله. مونږ خو یې خورو، مونږ له په کاڼې نه بدلوي، خو دننه وجود کې ته کاڼې جوړ شي، لون هم سخت شي سخت. قسم دی بیا پردی مال راته سم نه ښکاري، پردی ځمکه راته سم نه ښکاري، پردی دولت راته شی نه ښکاري، پردی حق راته سم نه ښکاري. داسې اړن هم کاڼې جوړ شي کاڼې. نو د سوالګر یو خپل حقي بهر کې هغه سوالګري له شی ورنه که، نو هغه چې څه و هغه ټوله ښوروا د هغې نه تکه سره وینه جوړه شوه چکه. ښځه ورته وایي چې سړیه حبیبه بس د الله لحاظ او خاطر وکړه، مال دې ډېر زیات دی، بس د دې سود نه توبه وباسه. ګوره سود ډېره لویه ګناه ده، توبه ترې وباسه. ام د نر بچې ووایي ښه ښځې ما نه خلک هم ډېر نفرت کوي، په ژړا شو خلک هم نفرت کوي. وختې چې په لاره را روانو نو یو ماشوم بل ته وایي هغه سودخور را روان دی ډډې ته شه، بل ماشوم وایي د رسولي نه ګورې ځان بچ که. ښځې خلک هم نفرت کوي، اخرت کې به الله هم نفرت کوي. باس ته نن نه زمونږ توبه را د سود نه، خو توبه په سچه توبه وویسته او اعلان یې وکړ، اعلان وی چې چا نه ما سود اخیستي راشئ ماله ټول، څومره سودونه مې چې اخیستي راشئ ټول سودونه درته واپس کوم. چې څومره سود یې د خلکو نه اخیستی و، یو په پایي باندې خلکو ته خپل سود واپس کو، 10 کاله و که 20 کاله و، ها دا ټول سودونه ټول مال یې پکې لاړ ختم شو. زه دې خوار او غریب پاتې شم، خو باز د سود نه مې توبه ده. یاره ته یقین وکړه تاریخ لیکي چې په لاره روان دی که نه. نو ماشومان هقسې ولاړ دي چې دا توبه یې ویسته، الله ته بزرگ جوړ کو، الله ته عالم جوړ کو، سودونه خلکو ته هغه حرام واپس کړل. یو ماشوم بل ته آواز کوي ای دا سړی وګوره څومره نیکی دی، مخ نه سینګ شغلې خیجي. یو ماشوم بل ته وایي، بل وایي ته راځه یو پټې ورته ورنږدې شو، که د ده سوری را باندې پرېوت ام بم الله وبخي. ګورئ الله د هغه ماشومان وړه کې واچوله، که د ده سوری را باندې پرېوت وختي سوې 2010 ورځې مخکې سوې، که د ده سوری را باندې ولګېد ګورئ الله به مو نه بخي، قهر به نازل کړي. اوس څه وایي که د ده سوری را باندې راغی نو ګورئ الله به مو بخي. رب العالمین ته حبیب جوړ کړ، حبیب عجمی. هغه سړی زمونږ د احادیثو په استادانو کې ګورئ لوی استاد دی. د سلسله قادریه وګوره بزرگان، او د سلسله نقشبندیه بزرگان سلسله وګوره، په هغې کې د پیرانو پیر. معراج ته چې لاړم یو سړی مې ولید د وینو په سور سیلاب کې ولاړ دی، د وینو سور سیلاب، او داسې سور سیلاب دی چې خوټ کېږي، او بل یو سړی په دې غاړه ولاړ دی. دا دریاب کې چې سیلاب کې کوم سړی دې غاړې ته راځي نو دا بل سړی په کاڼي په دا خلولي، نو د دې کاڼي کې دونه زوري چې د دریاب دې منځ ته ورسوي، چغې وباسي، نو بیا را روان شي د دریاب دې غاړې له راځي، نو دې بیا په کاڼي ولي، نو کاڼي کې دومره زوري چې په دا خلو لګي او د دریاب دې منځ ته ورسي، دې غاړې له راځي او دې په کاڼي ولي او په خوله لګي او منځ د دریاب د وینو دې خوټ کېږي. جبرئیل علیه السلام نه تپوس کوي دا دې څوک و؟ دا غریب خو ډېر لوی په تکلیف کې پروت دی، خوټ کېدلې دریاب کې دی او غاړې ته نشي راتېدی یې ولي. وی دا ستا د امت سود خور دی جناب، کوم چې سود کوي، او دی د قبر عذاب دی. قیامت نه پس الله به ګوري ورسره چې څه کوي، خدای د قبر عذاب دی چې مړ شي دا څه چل به ورسره کېږي. او بل حدیث دی په مشکات شریف کې نبی علیہ السلام فرمایي رأیت لیلة اسری بی د ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی، معراج په شپه ماته الله یو منظر وښو، یو قوم مې ولید، رأیت قوما بطونهم کالبیوت، د هغې خېټې داسې وې لکه د کوټو په شان دی، خېټې دومره غټې وې لکه د کوټو په شان دی، فیها حیات ماران و پکې دننه، او دا ماران داسې و چې د بار نه ما لیدل، دا خېټې لکه د شیشې غوندې وې، لکه د کوټو په شان خېټې وې، دننه پکې ماران دي، او دا د بهر نه ماته ښکاري. د جبرئیل علیه السلام نه مې تپوس وکړه چې دا څوک دي؟ دننه پکې ماران دي او چجې وایي او خوراک پکې کوي او دې چغې وایي او جاړي ورته، او لکه کوټو غوندې غټې خېټې، دا څوک دي؟ وی هم اکلت الربا، دا سود خواره دي، سود خواره، دا سود خواره دي. نو سود ډېره خطرناکه ګناه ده. او بل حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي درهم الربا یأکله الرجل وهو یعلم، 1 روپۍ د سود د یوه، او یو سړی یې خوري، د سود 1 روپۍ ده، یو سړی یې خوري، ده ته پته ده چې دا د سود روپۍ ده، 1 روپۍ د سود دی یې خوري او ده ته پته ده چې د سود روپۍ ده. اشد من 36 زنیة، د دې سزا د 36 زناکارونه زیاته ده.
نبی علیہ السلام فرمائی 1 روپے سزا، 1 روپے سزا. ګورې زه نه وایم، د دواړو جهانو سردار فرمائی د 1 روپے سزا دومره ده لکه 14 زناګانې چې انسان کړي، بلکې د هغې نه زیاته ده. اشد لفظ د هغې نه زیاته ده. زمونږ په دې کلي کې یو قبر دی، عبرت تپاره دا مې شوی نوم یې نالم او نه خیب، ځکه په مسلمان پردا چول پکار دی. میږي چې کم ځای وي او د هغې نه یې دومره خاوره په دې 2 ګوتو را واغېسته او د میږو په سوړه دې واغېسته، میږي به دې تښتي، میږي به دې تښتي. په دې 2 ګوتو چې دې خاوره راوړه، 2 ګوتو باندې، او په میږو په سوړه دې واچوله، میږي به نه ټینګېږي، تښتي به. سودخور پکې لاندې پروت دی. په دې قبر کې اور بلیږي په سودخور اور. خو مونږ ته څه پته لګي؟ او قرآن حکیم کې الله فرمایي فأذنوا بحرب من الله ورسوله. سود د الله او د رسول سره جګړه ده، جګړه د الله جنګ ته وایي. ته عاشق سود کې او ته پیسې به مې ډېره شي، نه. یمحق الله الربا ویربي الصدقات. خیرات وکړو ډېرېږي به پیسې، سود سره کمیږي به. ظاهر کې به پیسې ډېرې، برکت به پکې نه. سوړې به ورته کولو چې کله به دې زوی را جوړي هغه بس غلی پیسې به پې لګي، کله به دې ښځه نه جوړي ابس غلی پیسې به دې پې لګي، کله به ورته مقدمه جوړئ، کله ورته بل غم به جوړي، کله به ورته بل غم جوړي، کله به ورته بل غم جوړي. د سود پیسې وي به ډېرې ختمېږي به، برکت به پکې نه. دا زه نه وایم، الله وایي، الله چې دا به ختمېږي، برکت به پکې نه، صدقه زیاتېږي. الله وایي دنیا نن په سود نښتې ده، پیسې په بینک کې کېده او تنخواه راله راځي. دا تنخواه را که دا سود دی، منافع ده، انټرست دی او پلان کې دی او پلان کې، دا ټول سود دی، سود. او که سوچ دی او که سوچ، نو ګورې تاوان دیم دی پکې. که د سود دپاره دی پیسه په بینک کې کېښوده، ټیک ته تا په یو 10 کاله په دغه 1,00,000 روپۍ تا 10 کاله سود واغېشته، لیکن د هغې 10 کاله پس د هغې 1,00,000 روپو حیثیت ته وګوره څه تی جوړ شوي. اوس چې په هغه 1,00,000 روپۍ څو مرلې پلاټ کېږي، نو په هغه 1,00,000 روپۍ 10 کاله پس د هغې په 4 حساب نه کېږي. دلته دې بیله خو که ته پې پوهېږې. نو سود نه ګورې رونو ځان ساتئ، بلکل. که چا کړي مضبوطه توبه وباسئ، او که چا نه ښکاره سود اخیستي ولی ورکه غاړه خلاصه که. که چا کړي توبه وباسه، که چا نه دی اخیستي چې دنه مې سود اخیستی دی ورکه، ته ګوره الله به دله د هغې عوض درکړي. او که چېرته په سود کې دې لیکل کړي توبه وباسه، بس الله زما توبه ده. که ګوی دې کړي د چا د سود په شټام باندې، وی الله زما توبه را بس، خیر دې په دې په توبه م الله بخي. کتابت دې کړي په دې د الله په توبه م بخي، الله ما معاف کړه. خو که پردې حق دې په سود خوړلي، نبی ابه ورکې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عرفات په میدان کې اعلان کوي، مخکې سود هلته جایز و، کافرانو کو به بیا وروسته چې مسلماني راغله نو حرام شو، نو اعلان یې وکړو. او د عباس رضی الله عنه به ډېر زیات سود کو، اعلان یې وکړه، خلک اعلان وورئ نن نه پس سود ختم بس. او د عباس زما تره د لومبۍ عمل یې په خپله وکړه، زما د تره چې څومره سود په خلکو پورې دی ټول ختم بس، نه به غواړي. او یو بل حدیث کې راځي دې نه سخت دی، نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې یو سړی د سود پیسې چې دی هغه خوري، د هغې سزا څومره ده؟ درهم الربا، د سود 1 روپۍ سړی سود کوي، د هغې سزا څومره ده؟ د هغې دومره سزا ده ان ینکح الرجل امه، حدیث پاک کې راځي. بلکې داسې الفاظ دي درهم الربا 70 جزءا، او یا چنده ګناه ده، او یا چنده، او یا حصې ګناه شوه. او یا حصې څونه حصې دي؟ نو بیا فرمایي ایسرها ان ینکح الرجل امه، په دې کې رکوټې او یا چنده، لکه او یا چنده زیات دی، خو په دې او یو کې پوټینې ګناه دومره ده لکه سړی چې د خپلې مور سره بدعملي وکړي. دا زه نه وایم، د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي ایسرها ان ینکح الرجل امه. مشکات شریف کې وګوره حدیث شته دی، لکه سړی د خپلې مور سره بدعملي وکړي. دا چې او یا ځله وکړي دا بدعملي، او یا کرته، او یا کرته د مور سره بدعملي وکړي، د سود د روپۍ ګناه د دې نه هم زیاته ده. الله دې مسلمان وساتي، موږ له رحم راشي. سود او سود سود بهر کې یو کار خو شوی دی الحمدلله. زموږ متحده مجلس عمل خیبر بینک کې بلا سود بینکاري شروع کړې ده.
رو رو خوریږي هم به بلا سود بینکاری د خیبر بینک پیښور کې چې کوم برانچ دی ان شاء الله چې په دې نورو علاقو کې مغه خوره شي. ما دا منیجر نه ودل تاسو کو مې تاسو دا بلا سود بینکاری چې شروع کړه څه فائدہ پکې شته؟ څه کوي په دې پیسو خلکو نه چاله؟ به موږ په مضاربت کوو، موږ په مرابحه کوو، دا د شریعت اصول دي. هغه له دوبه نه کسان راغوښتي دي ماهرین او هغه منبر چې دی دغه کمیټه چې دا څوک بغیر سود بینکاری کې مولانا تقی عثماني رحمت دامت برکاتهم د کراچي مفتی شفیع صاحب دی پکې منبر دی. تاسو نور لوی خلک زموږ مفتی غلام الرحمن صاحب دی پکې دا خلک دی پکې هغه باقاعده نگرانی کوي. مې سګټه پکې شته امنیجر ما ته وی چې مولوی صاحب زبردست ګټه ده او بل دلادل خلک پیسې وړي موږ سره داخلي وي. موږ په میاش کې یو اوسط یو میاش کې 2% کله میاش کې 3%، کله 3.5%، کله 2.5%، یعنی اوسط 2-3% ګټه موږ ورکو سره په میاش کې. دا ډېر شی دی ګورئ. دا نور بینکونه 8% او 9% درکې خو په کال کې درکې. دا 2% صفا ګټه درکې په میاش کې. لک روپے ورکې وسره کې 2000 روپے درکې د میاش ته. هغه په تجارت کوي بهر کیف. دا مونږ نه وایو، مونږ وایو چې خدای پاک په دې ټولو بینکونو کې چې کوم د سټیټ بینک او د مرکز لاندې دي، دا خو زموږ صوبې نه نور بینکونه بار دي، صرف خیبر وسره دی. خدای دې په ټولو کې سود ختم کړي او پروردګار زموږ د معاشره سود نه پاکه کړي او خپلو پیسې کې سره خپل تجارت په حلال کوه، الله برکت پکې دی پکې. خو سود ګورې ډېره خطرناکه ګناه ده، پروردګار دې مونږ اوسي. بانډونو متعلق بانډم سود دی جی، مکمل سود دی. دا اسهيري حوالی دي، دا بیمه او بانډونه او دا قصې پسې دا سود دی سود. نو دې نه ځان ساتل پکار دی. حلال ګټه او حلال تجارت چې څوک یې هغې کې برکت هم شته. پروردګار زمونږه دعا کوي چې حلال رزق نصیب کړي. او دا دې خط خبره وکړه که بالفرض چا په بینک کې پیسې ښودي او په هغې منافع راله او دی ویره دا خو بس توبه ده غلطي مې کړې ده خو چې منافع پرې راله نو دې سره بس کوم نو هغه دې چې ته غریب له ورکوي یا یو ځای کې دې ولګوي خو د ثواب نیت په پې نه کوي. لکه به دا وایي چې دا خو پلیتې پیسې وي خلاص شوم ته بینک کې یو کاته شته که چا سره پیسې وي او دی وایي چې خو کور کې نه شم ساتلی تجارت نه شم کولی نو کرنټ اکاونټ ورته وي هغې کې دی د هغې کې سود نه. اگر چې په هغې هغوی بینک والا بیا سود کوي ته خو نالې هغې پې کوي خو څه کوي ضرورت دی مجبوري د کور خو نه شي کېښودی کور یې خو سبا دې څوک کنډر کوي. دغه یو ضرورت دی، د ضرورت دی چې زه خو څوک یم ام ښه نه ده ځان له پسې پټې والا ځان له پسې کاروبار وکړه پټې په اجاره کړه ځان له خپل رزق پې ګټه. خو که ډېره زیاته مجبوري دي وي ډېره زیاته نو خیر دی کېده خو ته پې ماله بیا هم پې هغوی خو کوي ښه خبره نه ده خو زه څه دغه شته مجبوري د انسان وي. نبوت نه مخکې د نبي علیه السلام متعلق تپوس کوي دین ابراهیمي دی که نه؟ او جی عید کارډ شرعي حیثیت شته یاره دا خو بلکل ښه خبره نه ده. بعضې خلک چې دی دا اختر دا کارډونه اخلي او په تحفو کې یو بل لیږي دا ګورې بلا پیسې بې ځایه ضایع شي. او بعضې خلک مونږ له لکه کارډونه را لیږي که نه ته یقین وکړه یو کارډ ته چې ځان اندازې ته اخلم نو یو کارډ به د 10 او د 20 روپو نه زیات وي. د سکول دا ماشومانې پیسې یوسي په 10 روپۍ 12 روپۍ کارډ وړي یوې ملګرې لېږم او بلې له لېږم دا ښه خبره نه ده. دا عید کارډونه لېږل دا خو بلا دولت بې ځایه بربادېږي او تاوانېږي. هسې اختر کې یو بل سره مبارکي کول یو بل تلل راتلل دا خیر دی ثبوت شته دی. بل یو ټکی ته بل هم ویم دا پتنګ بازي اوس به بیا هغه سیزن سرخوړی راشي. دا د هندوانو یو رسم دی زمونږ په دې وطن کې خو کم دی خو په دې پېښورونو کې او په دې ښاریو کې ډېر زیات دی. مانجي دي او پتنګان دي او څوک پکې غریبه د کوټو نه پرېوځي بلکې ما اورېدلي چې بعضې داسې هغه مانجي دي موږ هم چې ماشومانو دا به ملوزوله هغه مانجي وي بعضې وي هغې کې څه شی چولي څه کیمیکل هغه چې د بجلی تار سره وجنګېږي سړی هم وجني تارونه هم شاټ کړي. نو دغه څیزونه دا لوفرۍ څیزونه دي دې نه دې الله محفوظ دا ټول کشر کولو ساتي دعا وکړئ چې الله هم د آفتونو مصیبتونو په امن کې وساتي.